زمونږ سوات کې یو پیرو نو د هغه ږیره نه وه دا پیران میران دا کوډګر موډګر چې څومره وي دا اکثر ښه بېدینه خلک چرسیان بنګیان ډېر پکې زیناکار نو د هغه ږیره نه وه نو چا پرې چې ته اعتراض کړی د هغه مریدانو ته ویله ویلي چې لکه داسې ناشنا پیر دی چې ږیره یې نشته وی هغه ورته وایي چې غلی شه تباه به شي د ده ږیره شته به مونږ ته نه ښکاري من ګناهګارو سره د ږیرې نه ښکاري ښه مونځ به هغه نه کوو وی دی هر منزله حرم ته ځي دا غټ سړی دی د ده سره دا نه ښایي چې دی مونږ ګناهګارو سره دلته په دې وړو وړو جوماتونو کې ولاړ حرم ته هلته منزله ځي نو اوس دا د دې پیر صاحب دا قاعده دې تطبیق کړه بیا خو سوچه به ځي شو چا ته به څه نه وایو ځکه چې هر څه کېږي خو مونږ ته نه ښکاري